اول تاسو دا واورئ. سوال د خپل ولس ته کوم د خپلو خبرو نه مخکې یا ولس دا مهرباني وکړئ چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راګزاره کوي چې د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به وله دلته چونه واخلم چونه وله ورکوئ نور موږ دا جنډې نه پرېږدو بله خبره درته دا کوم چې د چا په کور کې د ډي اس بي سره نن سبا جړاګان یو ځای شوي دي زمونږ سیډ او زمونږ د کور دغه ولوړي خپل بچي پې کوي چې مهرباني وکړئ د قام سره نور کښېنئ دا وسلې پولیس ته وایي ورګزارې کوي د پیرنګي ته زه خپل تقریر آغاز وس کومه د پاکستان ریاست دا زمونږ ریاست نه دی که څوک وایي دا زمونږ ریاست دی دا په غلط فهمۍ کې دغه دی په 1948 کې د پاکستان لا کال نو شوی د باچا خان په تخریق باندې د پیرنګیانو ډزې شروع کړې چې 193 د امن غوښتونکي قتل کړه هلته شهیدان کړه د هغې نه واله تر ننه پورې زموږ په وینو باندې دا ریاست لګی دی او قلاریږي نه دا څه وجه ده چې دا نه قلاریږي دا زموږ بېننګي ده موږ په خپلو پیسو د بازار کې جنډه والو په کور هم نیغه ودرولې ګوره دغه جنډې ورونو ډیرانونو ته نورې راګزارې کوي خو ډیرانونو ته هم راګزارې نه کړئ قسم په خدای چې بېننګه به مرئ بله خبره ورته دا کوم چې خپل مشر وپېژنئ نن مشر پېژندلی شوی دی د خپل مشر سره لاړ شئ چې د خپل یو مشر سره موږ کښېنو نو انشاءالله موږ به یو ورځ په اټک باندې خپل عدالت لګو بیا چې د دوی نه موږ کمې وردینې وباسو دلته دا احتجاجونه نه دي چې موږ ګیلو دپاره احتجاجونه کوو دا سب بندینې دي موږ خپل منځ کې سب بندینې کوو چې کله زموږ سب بندینې پوره شي بیا به د نه وردینې وباسو ستا مجسمې به د پنجاب سره چې زموږ کوم بري دي په هغې به ستا مجسمې ودرو لغړې به ولاړې په وږو به ورته پینټونه ورچوو د دې نه په غیر نور نه کېږي نور دسه زما په یو جواز باندې پاتې کېدون نشته انشاءالله ازادي به ترې حاصلو باډر به ورته سیل کوو د سره به زموږ هېڅ تعلق نه وي د سره زموږ د پاتې کېدو یک یو جواز پاتې دی هغه جواز دی بېغیرتي او دوسي د دوسۍ او د بېغیرتۍ نه بل جواز موږ سره پاتې نه دی چې د امن په پاسون باندې دا راځي او دا د 200 کسان مړه قتل کوي په احتجاج باندې دا راځي او دا ما قتل کوي د سره نور جواز ما صرف دوسي ده د دوسۍ نه علاوه زما یو جواز دوی سره نه پاتې کېږي انشاءالله ورونو چې دا کمې خبرې مې ورته وکړې یو د دوی جنډې د کورونو نه ورکې کوي بل جنډې په دې ورکې کوي چې د کم جاز نه بمباري کېږي د پاکستان جنډه پې لګېدلې چې د کم توپ نه موږ ډزولی شي د پاکستان جنډه پې لګېدلې چې د کم ګاډي باندې زموږ د کور نه کمبل یو لرګي پټېږي د پاکستان جنډه پې لګېدلې ملګري ډېر د ګرمي د اجازت نور نه راکوي ډېره مننه دا کار دی چې موږ ورته همیشه دا ویو چې دا د پښتونخوا جنډه چې دا ستاسې جنډه دی نه بیرغ یا توپ ته موږ په پښتو کې وایو چې دغه کوم توپ چې دی دا د پښتونخوا دغه باندې غیرت کوي د پښتونخوا په نوم باندې غیرت کوي ځان ته پښتانه ویوي ځان ته پاکستانیان ویوي او ځان ته د پښتونخوا اوسېدونکي پښتانه ویوي نو دی باندې موږ همیشه دا خبرې کړي دي او دا اوس ښه دی لکه موږ چې خپله بیا داسې د دوی نه م واورو نو بیا لکه په دې پوهېږو چې هغه پښتانه هلته چې دي په هغې ډېرو پښتنو کې دا شعور شته دی هغې خپله د لوی افغانستان هم غواړي او تر اټکه پورې دوی ته دا جوته ده چې دا د افغانستان برخه ده او دا د پښتنو جغرافیه ده او دا داسې یوه جغرافیه ده چې دې باندې صرف او صرف د پښتنو حق دی چې دا په خپله حکومت وکړي خپله پالیسي پې جوړه کړي پښتو ژبه دلته واکمنه کړي نو په دې باندې ما همیشه خبرې کړي دي په